نن راته دا نننۍ خبره ده ما چې دا کوم میلمانه ذکر کړو کې یو مولوي صاحب راته کیسه کوله وایي ما پسې یو زنانه راغلې وه یو پیر یې راته یاد زموږ د علاقو خبره ته کوم د پښتنو او ما ته وایي چې ده خواله به ما سره ور نه شي پردۍ زنانه وایي ما ورته چې ولې څه چل دی وایي چې ده زما نه 80,000 روپۍ اخیستې تعویض دپاره او هغه کار ونه شو ده ما ته وایي چې دا به ګرنټۍ سره کېږي نو د الله دپاره ته ما سره لاړ شي زما د 80,000 روپۍ دې راواله زه له غریبه ښځه یم د یو ځای نه بل ځای نه مې قرض کړی اوس دې ځای کې په دې ښځه باندې زړه سېزل نه دي پکار چې ته 80,000 رالې او په یو حرام او په ناروا او په شرکیه کارونو باندې ورکړې نو هغه به ورته چېرته ویلي چې دا کار به د څه سره کېږي ګرنټۍ سره او کار شوی نه دی اوس پسې دا ځي راځي او پیر صاحب چې دی ځان ننګاره کړی دی ځکه 80,000 روپۍ باندې یو تعویض یو په داسې علاقو کې او په داسې ملک کې چې خلک په ډوډۍ پسې حیران دي نو د پیر به پکې غوړ زیړ نه چې د یو تعویض د 80,000 او زی پیسه خرچه پیسه کوي صرف دغه خرچه دی اصول لوګي به دغه کې چې کمره کې لوګي خیجي چې جادوګرانو موسم به جوړی د دې جادوګرانو خپل موسم وي د کوډګرو چې ته کمرې ته ننوځې تورې چیړلې ډېرې ځوړند دي او داسې لوګي دي لګولي او سترګې ډوبې ډوبې غوړول تورول بل شي تیارۍ داسې ماحول به جوړ کړي چې دا سړی ورننوځي بس هغه غریب یعنې بیا که اوږدې شي کوي هغوی داسې ما پکې چېرته دوړه نه کړي نو دا خوبونو دا تعبیرونه چې په ټیویانو راوباسي دا دمونه چې په ټیویانو باندې اچوي دا استخارې بارک الله فیک د بل دپاره استخاره کوي ټلیفون ورته وشي په ټي وي باندې یاره استاد جي زه واده کول غواړم او که تاسو ما دپاره استخاره وکړئ واده دی کوي استخاره به وله څوک کوي مولوي صاحب د دې داسې مطلب دی لکه اوس یو سړی واده کول غواړي او خپل ملګري ته وایي چې ته لاړ شه مال هغه جنۍ وګوره نو واده خو به ته کوې او جنۍ په هغه باندې ګوري نو استخاره مسله د ده ده ما پسې به راشي دلته زه دې غریبانو ته دغه هم نه کوم ځکه چې عادت شوي دې سره ښه سی چل استخاره به ونه کړې ماله ښه 2-3 کسان راپسې راغلي وایي موږ تا سره بیعت کوو که بیعت ته څه شي کوو وایي موږ غواړو چې ته زموږ پیر شي دا غریب یعنې دی اوس ښه سړی دی خو دی به مسله نه دی پوه یعنې دی دا غواړي چې زه به دیندارۍ کې ورننوځم هلته ده ته خو دینداري دا خو یې شوې دی چې ته به د پیر سره بیعت کړې نو بیا به په خبره باندې پوه کړو نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي